پر کونړ د بې پیلوټه الوتکې برید او د طالبانو داخلي جنجال جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو د بیا راتګ څخه تر اوسه لسګونه ځله د امریکا او پاکستان ډرون الوتکو ډیورنډ کرښې تر څیرمه ولایتونو او آن کابل کې هم حملې کړي، خو طالبان نه یوازې دا چې مخنیوی نه کوي بلکې قطر او پاکستان ته په ښکاره ویلی هم نشي چې ډرون ته له لارې ورکولو ډډه وکړي، خو دعوې بیا د ازادۍ او خپلواکۍ کوي. تازه خبر دا دی چې بې پیلوټه الوتکو یو ځل بیا پر کونړ برید کړی. آزاد خبریال بلال سرولی په کونړ کې له ځایي سرچینو معلومات ترلاسه کړي. تیر ماښام کونړ کې ډرون الوتکې برید کړی. نوموړی وایي برید هغه ځای کې شوی چیرته چې افغان طالبان او د ټي ټي پي غړي شتون لري. هغه همداراز ویلي چې تیر ماښام د طالب استخباراتي غړو چې د لوګر ولایت دي او د امنیي قمندانۍ کسانو چې د غزني ولایت اړوند طالبان دي ترمنځ خپلمنځي جګړه شوې ده. د لومړنیو معلوماتو په اساس تر اوسه په دې ډزو کې د غزني ولایت د دوو طالبانو ټپي کېدل تایید شوي. سرچینې وایي چې د خپلمنځي نښتې د ډیر واک غوښتلو لپاره شوي دي. طالبانو رسما د ډرون برید او خپلمنځي جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو پخوا یې د پاکستان نوم یادولو پرته پر افغان خاوره ډرون بریدونه غندلي وو. عام افغانان بیا وایي طالبانو د پاکستاني پوځ او ټي ټي پي ترمنځ مذاکراتو سره نړۍ ته دا وښوده چې د ټي ټي پي په ګډون ډیری ترهګرې ډلې افغانستان کې شتون لري او دې کړنې نړیوالو په ځانګړې توګه امریکا ته هم پلمه په لاس کې ورکړه تر څو وخت ناوخت پر افغان خاوره بریدونه وکړي. یادونې وړ ده چې طالبانو له پاکستان سره تړون کړی تر څو د ټي ټي پي غړي له ډیورنډ کرښې څیرمه ځایونه لري او د هیواد شمالي سیمو ته انتقال کړي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.